لاجور دلار اروپا سره د افغانستان د نښلولو تر ټولو لنډه لار. سلام وخت په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي تېره اونۍ ترکمنستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو ترکمن چارواکو سره لیدنې درلودې. سره له دې چې دغه سفر ډېر اړخونه او موخې درلودې، خو امیر خان متقي له ترکمن چارواکو سره خبرو او خبري کانفرانسونو کې د لاجور د لارې یادونه هم کړې. متقي ویلي چې د لاجور د لارې پروژې باندې کار کیږي او په بشپړېدو سره به د افغانستان سوداګریز توکي اروپایي بازارونو ته ورسیږي. د لاجور د لاره د ورېښمو تاریخي سوداګریزې لارې یوه برخه ده. د ورېښمو لارې شاوخوا 2000 کاله د اسیا او اروپا سره تړلي وو. د چین ورېښم به د منځنۍ اسیا له لارې اروپایي بازارونو ته رسېدل. د لاجور د لار ته بیا دغه نوم ځکه ورکړل شوی چې د افغانستان د بدخشان لاجور پرې اروپا ته تلل. د لاجور د لاره افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. دغه لاره د سړکونو او ریلګاډي له لارې افغانستان له اروپا سره نښلوي. په 2012 کال کې په لومړي ځل د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې وشوې او په 2018 کال کې د افغانستان یو شمېر توکي ترکیې ته ورسېدل. د اوس په افغانستان کې د نوي حکومت له راتلو د امنیتي ستونزو له حل وروسته بیا هیلهمندي شته چې لاجور د لاره به بیا فعاله او افغانستان به وکولی شي چې خپل توکي اروپا ته په اسانه ورځانه ورسوي. افغانستان په سوداګرۍ کې تر ډیره په پاکستان متکي پاتې شوی او د کراچۍ بندر له لارې د ډیرو ستونزو سربیره خپل توکي اروپا ته لیږدوي. د کراچۍ بندر له لارې 20 ساعته وخت ته اړتیا ده چې د افغانستان توکي اروپا ته ورسیږي، خو لاجور د لارې یوازې 14 ساعته وخت نیسي. د لاجور د لارې فعالېدو ګټه افغان سوداګرو ته رسیږي چې کولی شي خپل توکي په لنډ وخت کې او له ستونزو پرته صادر یا وارد کړي. د افغان حکومت اقتصادي محوره پالیسي او هڅو ته په کتو خوشبیني شته چې ژر به له دغې لارې افغانستان اروپایي بازارونو ته لاره ومومي. د ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.